سواره زه خو ستا ډېر غټ په انتظار وم کوره تا ما څه خبرې مو کړي ما د خپل واتساپ نمبر هم درکو ستا نمبر هم ما سره رالی تا له ما کار هم ټیک کوو او د هغې باوجود دا بیا هم ګوره هله دین ښایسته لار دې پرېښوستله او واپس اټم توپ ته ورته لاړې ملګرو دغه امیر صاحب ورله ډېر غټ افر ورکړی و شهسوار له شهسوار له دا خبره کړې وه چې ته دغه د دین لاره مه پرېږده چې ستا څه هم ضرورت وي تاله به په خپل کور باندې میلاویږي شهسوار سره یې باقاعده خبرې هم شوې وې شهسوار ورسره واده هم کړې وه خو بیا هم شهسوار د خپل عادت نه مجبوره شو او دا ارسې پرېښوستو او د سندرو او ډومتوب طرف ته لاړو اوس د دغه امیر صاحب دغه آپر تاسو واورئ تاسو به په خپله حیران پاتې شئ چې دومره غټ آپر یې ورکړی و خو بیا هم شهسوار ټوکره وکړه او د خپل عادت نه مجبوره او ډومتوب طرف ته لاړو دا امیر صاحب ورله څه آپر ورکړی و دا ټول حقیقت در سره نننۍ ویډیو کې شریکوم او ویډیو تر اخره را سره وګورئ ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ ګوره دغه امیر صاحب ورته دا خبره کړې وه چې ستا څومره هم پیسې لګي څومره هم سم ضرورت وي تر کوره پورې هر څه در کومه خو ته دغه د دین لاره مه پرېږده ډومتوب ته مه ځه خو عادت نه بیا مجبوره شو شهسوار لاړو هغه سندرې واپس شروع کړې ګوره ملګرو هدایت د الله پاک په لاس کې دی شهسوار څومره ښایسته لارې ته راغلی و څومره غټه ګیره او څومره عزت یې خلکو کولو خو اوس که دی هر څومره ځان ته غټ سړی ووایي خو د دې به په معاشره کې هغه عزت نه وي هغه مقام نه وي کوم چې الله پاک ورکړی و او دی پرېښوسته